بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان د اپنډکس یوه بیکاره او بې مقصده عضوه نه ده. د الله تعالی دوه قسمه آیاتونه دي، یو قرآنی آیاتونه دي او بل کائناتی آیاتونه دي. لکه څنګه چې د قرآنی آیاتونو د پاره د عربي د ژبې په ګرامر پوهېدل ضرور دي، همدارنګه په کائناتي آیاتونو باندې د پوهېدلو د پاره هم د ساینس په علم باندې پوهېدل ضرور دي. یا په بل عبارت د ساینس علم د الله تعالی د کائناتي آیاتونو مطالعې ته وایي. څرنګه چې دواړه آیاتونه د الله تعالی دي، یعنی د قرآن آیاتونه د الله تعالی قول او کائناتی آیاتونه د الله تعالی فعل دی، او د الله تعالی په قول او فعل کې فرق نشته دی. فلهذا د قرآن په آیاتونو او کائناتی آیاتونو کې یا حقیقی ساینس چې مفروضې او تیوریز نه وي، په دې دواړو کې هیڅ فرق او اختلاف نشته دی، بلکې ناممکن دی. او که فرضاً چیرته د قرآن او ساینس په منځ کې ټکر راشي، نو غلطي نه په قرآن کې ده او نه په حقیقي ساینس کې ده، بلکې غلطي یا د ساینس د عالم یا ساینسدان په کشف یا ډسکوري کې ده. باید چې دوباره خپل تحقیق یا ریسرچ د سر څخه چک کړي، او یا غلطي د قرآن د عالم په ترجمه او تفسیر کې ده، باید چې خپله ترجمه او تفسیر دوباره چک کړي. خدا ناممکنه ده چې په قرآن کریم او یا په حقیقی ساینس کې غلطی وي. مثلا داروین او ملحد ساینسدانانو دا ویلي چې اپنډکس کم چې د خېټې په لاندینۍ ښۍ خوا کې د وړو او غټو کولمو د یو ځای کېدلو په ځای کې موقعیت لري. دوی ویلي چې دا په انسانانو کې یوه اضافي عبث او بې فایدې عضوه ده، هیڅ وظیفه نه لري، او دې خبرې ته د ساینس نوم ورکړی وو چې دا ساینس دی او ساینس داسې وایي. حال دا چې قرآن کریم د سورة الدخان په 38 او 39 آیاتونو کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تعالی فرمایي دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمنځ شیان موږ د لوبو د پاره نه دي پیدا کړي، موږ دا په حقه پیدا کړي دي، خو زیاتره خلق په دې نه پوهیږي. یعنی کائناتو کې یو شی هم بې مقصده نه دی پیدا شوی، بلکې هر شی د یو مقصد او حکمت سره پیدا شوی دی. دوهم العمران 191 نمبر آیات کې فرمایي: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبث او بې مقصده نه دي پیدا کړي. نو دا خو ښکاره د ساینس او قرآن کریم ټکر او اختلاف و. حال دا چې حقیقي ساینس هیڅ کله د قرآن کریم تضاد او خلاف کېدلی نشي. نو په دې ځای کې غلطي په ساینس کې نه وه او په ساینس کې نه ده، بلکې غلطي د ساینس د علم په عالمانو یا ساینسدانانو کې وه. د دوی تحقیق او ریسرچ غلط وو. دوی نور
تحقیق او ریسرچ ته ضرورت لرلو. لکه څنګه چې په وروستیو لسیزو کې ویلیام فارکر او د هغه ټیم د امریکا د ډوک په یونیورسيټي کې د خپلو نوو تحقیقاتو او ریسرچ نتایج په دې ډول بیانوي چې اپنډکس د انسان په بدن کې یوه بیکاره او عبث عضو یا ارګان نه دی، بلکې ډېرې مهمې وظیفې ترسره کوي. د ایمون یا دفاعي سیستم ډېره مهمه برخه ده او د ګټورو یا ګډ بکټریاو د پاره محافظوي کور یا سیف هاوس دی. دا په دې معنی چې زمونږ په کولمو کې ډېرې ګټورې بکټریا اوسیږي چې نوموړې بکټریا کله چې نورې مرضي یا پتوجن بکټریا د بهر څخه راشي د هغوی د منځه وړلو، د غذایي موادو په معده کولو او ماتولو کې، یعنی د غذایي موادو په هضمولو کې او د ویټامین K او ویټامین B په جوړولو کې کومک کوي. خو د انټي بایوټیکو د استعمال او اسهالاتو یا ډایریا په واسطه کله چې نوموړې ګټورې بکټریا کمیږي او یا د منځه ځي، نو د اپنډکس په واسطه یې بیرته تعداد او اندازه پوره کیږي. یعنی په کومه اندازه ګټورې بکټریا چې په کولمو کې کمیږي، په هماغه اندازه د اپنډکس په واسطه بیرته کولمو ته لیږل کیږي تر څو چې وظیفه یا کاری مختل یا خراب نشي. د اپنډکس د وښکلو په صورت کې ایمون سیستم په دوامدار ډول متاثره کیږي. حتی د 20 کالو څخه مخکې د اپنډکس وښکل د زړه د حملې یا هارت اټک خطر زیاتوي. نو د ساینسدانانو دا خبرې چې اپنډکس یوه بیکاره او عبث عضو ده او حواله یې د ساینس ورکوله، دا ټولې خبرې د دوی خپلې نظریې او تیوریز دي او حقیقي ساینس دا ثبوت کړه چې د ساینسدانانو دا تیوري یا نظریه غلطه وه. په آخر کې باید تکرارا ووایو چې د قرآن کریم او حقیقي ساینس، یعنی چې تیوریز او فرضیې نه وي، په منځ کې هیڅ اختلاف او ټکر نه راځي، ځکه چې قرآن کریم د الله تعالی قول دی او کائنات د الله تعالی فعل دی، او ساینس د کائناتي آیاتونو یا د کائناتو او کائناتي آیاتونو مطالعه ده، او د الله تعالی په قول او فعل کې فرق او اختلاف نشته. نو ثابته شوه چې د قرآن کریم آیاتونه 100% صحیح دي او په کائناتو کې یو شی هم الله تعالی بیکاره او عبث نه دی پیدا کړی، بلکې هر شی د یو کار او مقصد د پاره پیدا شوی دی. دا چې منگ په هر شي نه پوهیږو، دا زمونږ د علم کمی دی. د الله تعالی کلام ته باید ګوته ونه نیسو. وما علینا الا البلاغ المبین.